د کعبې امام که هم دلته پاچا شي، خلاص به نشي د لنګو بندو له تکفیره. ټول ولس مې زیاتي کفر ته مایل شو، خدایه خلاص یې کړې د فقر له زنځیره. له ګریوانه د اغیارو سر راکښلی، اوس نو خپله لمن خپله باندې څیره. هر پاچا دی دلته خپل قبر کندلی، دا خبره دې رښتیا ده یونه پیره. دا خبره دې رښتیا ده یونه پیره. نو دا هغه شعر و چې ما پلار سره مې ویلی و. نو دوستانو چې غوښتی و دوی ته دې ډالۍ وایي مسکا بېرته لاړه شه افغانستان ته. ملي ټلویزیون په تا ښه ښکارېده. سمه ده حتما ور به شم. علیکم سلامونه. ښه راغلاست فرانسې ته مسکا جانې، مننه. کور ودان. وایي ستا د ظلم هر داستان مې په سینه باندې لیکلی، خو اظهار کولی نشم که څه وایم پانسي کېږم. ښه بهرام صاحب زه هلته پروګرام کې وم. ښه صحیح ده. وایي نن جانان د بت پرست خوی اخیستی، نن جانان د بت پرست خوی اخیستی، راته وایي چې وړوکی خدای مې ته دا ووایه مسکا جانې. ښه هیله کوم بهرام صاحب، هیله کوم. وایي چې نه خبر په لمر خاته نه پرېواته یې، نه خبر په لمر خاته نه پرېواته یې، ویده بخته ته به څو داسې ویده یې. نن جانان د بت پرست خوی اخیستی، نن جانان د بت پرست خوی اخیستی، راته وایي چې وړوکی خدای مې ته یې. زه د وخت په بیابان کې جل وهلې، ته چینه یې، ته رڼې سپینې اوبه یې. زه خو ستا په امید ساه اخلم قسم دی، زه خو ستا په امید ساه اخلم قسم دی، ژوندۍ مړه یمه لالیه چې ته نه یې. ته زما په تور پیکي کې لکه سور ګل، ته زما په تور پیکي کې لکه سور ګل، ته زما په ښکلو سترګو کې رانجه یې. د مسکا د نغمهګرو هیلو خیاله، لکه مینه مې شیبه شیبه په زړه یې، لکه مینه مې شیبه شیبه په زړه یې. وایي چې دا سترګې دې اوږدې اوږدې لکۍ لري مسکا، خبرې دې دوه نیم زره شوخۍ لري مسکا. وایي مسکا تا ته ډالۍ. ډېره مننه نیازی ورور، کور ودان. وایي زما غمجنې ځوانۍ زه درنه بښنه غواړم، زما غمجنې ځوانۍ زه درنه بښنه غواړم، څه مې په جنګ تېره کړې، څه مې په ارمانو خوړې. بهرام صاحب وایي چې حتما به راځم غزل به وایم. نو تاسو دوستانو شاید یاستئ چې بل ځلې به بهرام صاحب لایف کې راسره راځئ، نو تاسو به هم د دوی له ښایسته ښایسته غزلونو خوند واخلئ. بهرام صاحب خو زموږ د هیواد یوه لویه هستي او سرمایه ده او ډېرې ښایسته سندرې لري. غرنۍ سندرې زما ډېرې خوښې دي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې ډېر شکسته نفسه دی او ډېر داسې کمین انسان دی، ډېر ښه ارامه او غرور نه لري. ډېره تکړه یې والا که نه.
وای بچیه پاسه پیشنمی دی په دغه غږ پسې غوږونه ګرځومه. سلامونه مسکا سنګر نیازی. علیکم سلام. علیکم سلام. وای تا ته زه یو څو بیتونه درلیږم ویې وایه سمه ده. مننه. وای د انتظار ډیوې په اوښکو بلوم اختر کې ستا د وعدو ور خلاصوم او بندوم اختر کې. مننه عبدالقیوم ورور تاسو ته هم سلامونه. علیکم السلام. وای ته به راځې څنګه به ښکارم دا کرم او ریبم. ته به راځې څنګه به ښکارم دا کرم او ریبم. خدای خبر څومره آینې به ماتوم اختر کې. زبردست. وای سلام اوس که زه مارسلۍ کې ژوند کوم. ډېر ښه ورور. ډېره مننه. وای داسې خوند نه کوي ما درجې که چې در سره شعرونه وایم یا ټپې بل ځلتمن. وای مننه مسکا جان شعر ډالۍ نه هیله کوم. وای دومره څوک نشته دی چې زه مبارکي ورکړمه. دیواله غاړه راته راکړه ګنې مرم اختر کې. وای هغه لغمانی ملا چې له وردګ سره یې شخړه وه چا ویل ستاسې خپل کېږي دا رښتیا ده. ښه ټوکه ده خو خیر دغسې ښې ښې ټوکې ښې کله کله انسان خندوي. زه به یو ګلاس چای م ځان ته واچومه ستړې شومه. یا چېرته تللی چېرته نه یم تللی. وای ژوند همداسې ستړی دی نو څه وکړو. ژوند همداسې ستړی دی نو څه وکړو. ځان چې ژړوې نو زړه مې درد کوي. وای موږ په دې خاوره قربانۍ او شهیدان ورکړي. زموږ اوږونې جنازې وې خو چا ونه لیدې. تاسو هم ښه وخت ولرئ. وای مسکا جانې مور مې وایي چې خولۍ دې ډېره ښایسته ښکاري. مننه مورجان سترګې دې ښایسته دي. وای زړه خورمه ځواني خورمه لګیا یمه. زړه خورمه ځواني خورمه لګیا یمه. ځان په تنهایي خورمه لګیا یمه. وای شاګرد شهید شو فارغ نه شو. شاګرد شهید شو فارغ نه شو. مور یې په چیغو چیغو ټول کړل کتابونه. وای ماله قلم په لاس کې راکړه. ماله قلم په لاس کې راکړه. زه پرې تقدیر دې را روان نسل لیکمه. شکر زه ښه یم تاسو څنګه یاستئ. وای زما روژه به شي قبوله او که نه پوهېږم. وای زما روژه به شي قبوله او که نه. وای که نه پوهېږم. زه پکې ټوله ورځ سوچونه د جانان کومه. تاسو ټول سلامونه ته علیکم سلام. وای زمونږ وطن
دومره آباد شو په قبرونه باندې اوس د نکریزو په ځای شمې خرڅوم اختر کې د تار د ټک دا فکر کوم د باقر صاحب شعر دی شکر زه ښه یم وای چی میگین من چون پشتو یاد ندارم یاد بگینه پشتو خب قدر سخت نیست من سعی که چقدر خوب داری صحبت میکنم چیز خاص نمیگم شعر میگم باش که کم ادبی صحبت کنم شعر میسرایم مسکا مینوال دی مننه السلام from Canada علیکم السلام دا ځل خو ستا اختر هم د هېواد نه بهر دی وله متاسفانه وای راځه مینه څه داسې تقسیموو سیند ستا څپې زما آسمان ستا ستوري زما سپوږمۍ ستا رڼا زما او نور فکر کوم کمنټ دی مکمل نه دی راغلی وی په دغه ورځ خو دښمنان هم پخلا کیږي سره ځه را پخلا شه کنه اوس خیر دی صنم اختر کې وای نن به د زور وګورمه درده ما هم درته واخیستې په قرض ګولۍ وای په خبرو هم ستړی کیږي زړه شوې ولا څه ووایم نو عمر دی د انسان تیریږي او بل دا چې خو روژه ده ټوله ورځ انسان روژه تږي او بل بیا دونه ستړی ستومانه وي او بیا کمنټونه دومره ډیر دي دا چې لولې خو انسان ستړی کیږي نو ستونی د انسان وچ شي نو ضرورت دی چې سړی اوبه وڅښي نو ښه شپه ټول د سبا کار ته ځم خاص مسکا جان خدای په امان ښه شپه سمه ده ورور ښه شپه الله په امان وای دا شګې لږ په پام را بادوه د وطن باده په سترګو کې مې اوښکې دي او په اوښکو کې زخمونه ای پادشاهي د جهان څه کړې ځان ته ولې زیاتی غم د انصاف تلل مشکل دی څه به زیات کړې څه به کم زبردست وای ستا د جدایۍ عذاب به دغسې راکم کړمه عکس به دې ایډیټ کړم پکې خواته به دې کښېنمه وای زه به سندره ولیکم ټول شعرونه هم مزه نه کوي سندره خو به ته ولیکې خو زه به لکه شعر غوندې ووایم ما خو سندرې نه دي زده چې به سندره درته سندرې غوندې ووایم دوستانو ستاسو ټولو کومنټونو نه یوه نړۍ مننه دا چې راسره په لایف کې وئ ټولو نه مننه د ډېری کومنټونه پاتې سول نو د ټولو نه مننه ډېره زیاته ناوخته ده اکثرا دوستان ځي سبا کار ته نو تاسو ټولو ته ښه شپه غواړم ارامه خوبونه غواړم انشاءالله بل وخت چې وخت په وخت لایف راځم بیا به لږ څه ډېر سره ګپ شپ ولګو نو الله مو مل شه ښه شپه ولرئ